رب العالمین انسان لا یو رکوټې غوندې اندام ورکړی دی چې هغې ته ژبه وایي، عربی کې ورته لسان وایي. دا ژبه یو پوټینې غوندې اندام دی او د غوښې یو وړه غوندې ټوټه ده، خو کمالات هم ډېر زیات دي او نقصانات هم ډېر زیات دي. دا ژبه که یو سړی په ښه کې استعمال کړي دومره کمالات دي چې د هغې اندازه نشته، او دا ژبه که یو سړی په بدو کې استعمال کړي تاوان او نقصان یې دومره دی چې دومره د بل څیز تاوان او نقصان نشته. په دې ژبه که ذکر کې لوړ مقام پہ حاصلېږي، په دې ژبه که درود شریف وایي لوړ مقام پہ حاصلېږي، په دې ژبه که استغفار وایي الله ته پرې ډېر لوی نزدېکت حاصلېږي. په دغه ژبه که یو کافر الله په دربار کې توبه وباسي د 200 کالو کفر او ګناه په الله بخي. په دغه ژبه که څوک ښځې سره په خوشحالۍ خبرې وکړي الله پې ثواب ورکوي. په دغه ژبه که ښځه خاوند سره په مینه خبره وکړي الله پې اجر ورکوي. په دغه ژبه که یو مسلمان بل چاته صرف رکوټې غوندې ټکې ووایي چې السلام علیکم ورحمت الله الله پې اجر ورکوي. په دې ژبه چې سړی انټوشي وکړي او دی الحمدلله وایي ثواب دی پې. په دې ژبه که بل چا انټوشي وکړه او تا وایي یرحمک الله بیا پکې ثواب دی. په دې ژبه که د بانګ ووایي ثواب دی، که اقامت دی وکړو ثواب دی، که تلاوت دی وکړو ثواب دی. په دې ژبه که د مسلمان ته لاره وښودله بیا پکې اجر او ثواب دی. خو که دا ژبه یو مسلمان د 100 کالو مسلمان په یو پوټینی ګناه کې استعمال کړه نو دی پې د ایمان نه خلاصېږي او کافرېږي هم. ګورې په دې ژبه که تا غیبت وکړو لویه ګناه دې وګټله، په دې ژبه که تا کنځل وکړل بیا دې لویه ګناه وګټله، په دې ژبه که تا مسلمان ته سپک وکتل او د مسلمان ټوقه دې وکړه بیا لوی جرم او ګناه ده. او په دې ژبه که د پلار سره ستغه وکړه، مور سره دې ستغه وکړه، یا پلار ښځې بچو سره ستغه وکړه بیا پې ګناه حاصلېږي. ګوره وړه غوندې ژبه ده، نقصانات یې څومره دي او فایدې یې څومره دي. دومره غټې فایدې چې د هغې څه انتها نشته. حضرت یونس علیه السلام خپل قوم ته دعوت وچلو او الله ورته ویلي چې دې قوم ته دعوت وچلوه. دا قوم د خدای مسلمان کی نینوا خار ته الله لېږلی و، دا قوم هم پر دې قوم لګیا دي ورته نصیحتونه کوي قوم ایمان راونړو. اخره کې تنگ شو یونس علیه السلام الله ته وی الله زه څوکم وی دې قوم له اخري یو دمکی ورکا ورته ووایه چې ستاسو باندې د الله عذاب به راځي. عذاب به څنګه وي؟ لومبی 3 ورځې به د مخونو شکلونه زیړ شي، بیا به 3 ورځې ستاسو د مخونه سره شي، او بیا 3 ورځې به مخونه تک تور شي، او په 10مه ورځ به د الله قهر او عذاب در باندې راځي. اوس هم خوښه خپله د ایمان راوړی او که نه راوړی. حضرت یونس علیه السلام قوم ته دا ټولې خبرې واورولې. چې وویرولې نو پکار ده چې یو قوم ته د الله سخته واورئ، د الله د طرف نه دمکی ورکې او دا قوم پوه شي او توبه وباسي. خو بعضې قوم ناپوهی هغه چې عذاب پې راشي خو خدای ته چغه وباسي. قرآن شریف کې الله فرمایي خو چې کله راحت راشي نو بیا ته غار څه یېري، بیا ته دا یېري چې پرون خو په ما تکلیف راغی او ما توبې استې، پرون خو مې زوی ناجوړه او ما توبې استې، پرون خو ما ته دشمني لانجه جوړه شوه ما توبې استې، او اوس به هغه توبه یېره شوه، د خدای قهر او غضب رانه یېر شو. نو بعضې قمقل خلکي دا قوم قمقلو بېوقوفانو یونس علیه السلام ته به سزاګانې ورکولې، او یونس علیه السلام ته وی ځه مونږ سره دا خبرې مه کوه. خیر الله په حکم یونس علیه السلام دې
دا دعوت اوچلو دا دمکی ورکړه قوم اونه منو دې تر روان شو بار روت او ور الله چې وتویلی خو دا الله خبره خو ټکی بار روت او په دې سوچ کې دی چې لس اخیری ورځې د دوی د ژوند پاتې دي اوس به عذاب شروع کیږي نو دی دا یو پوټې غوندې یونس علیه السلام دا یو چلو کو چې الله سره مشوره ونکړه چې خدای زه څوکم زما څه حال بی دلته ایثار شم او که بل کلي ته لاړ شم ځکه د پیغمبر ډیوټي خو د الله د طرف نه نو زما ډیوټي به څنګه څه وکړمه الله سره دا مشوره ونکړله او دې د کلي نه لږ بار رووته چې روت یو شپونکي و ګډه چیلی را په مخه کړې وې د نینوا نه را روانو یونس علیه السلام ته تپوس وکړو وی د نینوا د خلکو څه حالت دی وی ټیک ټاک سم نشته وی ته د هغه کلي نه رالې وی هم هغه کلي نه رالم وی خلکو باندې څه تکلیف عذاب خو نشته وی نه خلک خو خوشحاله دي او ښه عیش و عشرت کې دي او ښه برابر دي باس چې دی واورېدل نو زړه کې لږ غوندې مایوسه ګیلمن شو چې خدایه تا خو ما ته ویلي چې لس ورځې پس به عذاب راځي لس نه پنځلس شل تېرې شوې هغې باندې خو عذاب رانغی منځ کې څه چلو شو منځ کې چې په هغوی د عذاب اثرات رالل په لومبو درې ورځو کې رنګونه چې کله زیل شو بس دوی پوه شو چې مونږ ته یونس علیه السلام ټیک ویلی دي علیه شابه یونس علیه السلام پسې ګرځې خو دې خو نو بیا پکې یو کس دا خبره وکړه چېرې ما د یونس علیه السلام پیغمبر نه یو خبره اورېدلې وه چې الله کلم په چا عذاب راولیږي او دا خلک الله ته بخنه غواړي او توبه استغفار وکړي الله یې معاف کوي اله راځئ چې خدای ته جړا شروع کړو که یونس نشته نو خدای خو شته که نه الله شته بس خلکو دا چلو کو چې ټول د کلي نه بار ووتل او یو چغې الله ته جوړې کړې داسې چغې جوړې کړې چې دوی څاروو نه بچي جدا کړل نو څاروو بچو پسې چغې والې او بچو په هغه خپلو میندو پسې چغې والې او د ښځو نه خپل بچي جدا کړل نو ښځو خپلو بچو پسې چغې جوړو کړې او بچو میندو پسې چغې جوړو کړې او دوی خپله الله ته چغې جوړو کړې او شور شغرب او یو چغې او کوکې شوې په دا کلي کې په لومبۍ درې ورځې خو رنګونه زیړو ورپسې درې ورځې کې رنګونه سره شو ورپسې درې ورځې کې رنګونه تور شو او د الله عذاب د وریځې په شکل کې را روان دی خو چې دوی چغې جوړې کړې نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا یو خصوصیت شو چې په کوم قوم عذاب راغلی دی ابې ته بیا لر کړی نه دی الا قوم یونس مگر صرف د یونس علیه السلام قومو چې راغلی عذاب مې ته لرې کړ وی وجړل توبهګار شو او د یونس علیه السلام دین قبول کو او خدای پاک ته هغه عذاب لر کو خو یونس علیه السلام ته خو پته نشته کن علم غیب خو یو د الله خاصیت دی یو خدای ته پته لګي انسان ته خو پته نه لګي دی روان شو چې وویرېدل شپونکي نه چې قوم د ټیک ټاک دی د دې قوم یو رواج ورونو رواج یې دا چې کله به دروغ د دوی مخکې چا ووی وجبې بس اوس که دې قوم له زه ورځم وایي به چې مونږ ته دروغ ویلي عذاب خورا نغه مړ مې نه کی میانس کې خو قوم په مسلمان دی او قوم خو ورپسې ګرځي منډې ترړې وای دی خبر نه دی غریب نو دی کشته ته وخت دغه علاقې نو سفر کوي هغه سمندر دریاب دی غټه کشته ده کشته چې د میانس ته ورسېدله نو کشته باندې سیلاب راغی او طوفان راغی غرق کېدو باندې شو هغه زمانه کې به دا رواجو چې کم رایې به د خپل مالک نه وتښتېده نو کشتۍ ته چې به وخت نو کشتۍ به غرقېده نو خلکو به هغه رایې معلوم کو هغه به دریاب ته وغورځو نو کشتۍ به روانه شوه نو چې کشتۍ ګرداب ګیره کړه او خلک پکې په شلګونو سوونو ناستې غرقېږي نو د کشتۍ مانګي چغه کړې وی شابه کم رایې د خپل مولا نه تښتېدلی دی علی شابه اغه مریضانو خایه چې هغه ورغوردو چې باقی کشته غرقېدو نه بچ چې ده اوه نو حضرت یونس علیه السلام پاسېده اپوی شو
چې دا خو زه د الله د حکم انتظار مې نه دی کړی او کشتۍ ته ختلی یم امریې خو زیمه بس پاسېد وی زه هغه امریې زه د مالک د حکم نه بغیر راغلی ما وروغورځوی خلکو چې وکتل نه ته خو ډېر نیک سړی تا مخ خو رڼاګانې کوي ته نه بل څوک دی قراندازي پکې وویستله او د ده په سر به راخطه قراندازي پکې وویستله او د ده په سر به راخطه بیا قراندازي پکې وویستله بیا د ده په سر راخطه بهر کې دریاب ته غورځو زما هغه اخري ټکي له راځم دریاب ته چې وغورځو نو یو کب الله ورته مقرر کړی کب خوله وازه کړه او یونس علیه السلام یې الواق تیر کړ غونډې تیر کړ او چې څنګه تیر کړ الله کب ته وایي چې ګورې دې ما ستا خوراک له ستا خېټې نه دی در رسولو دا ستا خوراک نه دی دی به نه ته ازمې او نه ازمولی شي بس دې زما د حکم تعمیل یعنی ما تپوس نه دی کړی او وطن یې پرېښی دی او روان شوی دی نو دې ما جیل کې بند کړی دی ستا دا خېټه د دې یونس علیه السلام دپاره جیل دی بلکل کب لګیا دی په دریاب کې چکرې لګیا دی او که ته وایې چې دا په کب کې په ګېډه کې دی جمدي څنګه پاتې شو نو د مور په ګېډه کې ماشوم جمدي څنګه پاتې وي دا خو د الله نظام دی خدای پاک چې چاله جون ورکوي نو د کب په ګېډه کې موله جون ورکوي خدای پاک چې چاله زندگی ورکوي نو چینجیله د په کاڼي کې دنم رزق ورکړی دی جون وله ورکوي دا خو د الله نظام دی کب لګیا دی او صاحب منډې ترړې په دریاب کې وی او د کب دا سرمن دا الله داسې کړه دته لکه د شیشې په شان دی او د دریاب چې څومره مخلوقات دي دا ورته ښکاري او کب لګیا دی سمندر دریاب کې یو سر نه بل سره پورې په منډو سر دی او دی ورکې پروت دی هلته سوی دی کب کله ویخله خټې له لاړ شي هلته سوی هلته یو ټکې وی سبحانک څنګه دی ربنا ظلمنا ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت فنادى في الظلمات دا آیات میرا یاد شو فنادى في الظلمات پاغه تیارو کې الله ته چغه کړلې فنادى تیارې څه دي د شپې تیارم ده د دریاب تیارم ده د کب د ګېډې تیارم ده التفنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين خدای ته د هر قسمه عیب نه پاکې زه دا نه ویم چې ما سره دې ظلم کړی دی زه ویم چې دا زیاتې ما ځان سره کړی دی ګناه نه وه که خدای منې کړی وه او دې ته نو بیا به ګناه وه خدای خو منې کړی نو خو پیغمبر نه چې معمولي غوندې غلطي موشي ګناه به نه نو د پیغمبر نیوک بیا سخت دی لکه یو نږدې زوی دی او هغه غلطي کوي نو پلار وایي چې پردي کوله تا ولې کوله نو هغه نږدې وي نو هغه له سپېړه مضبوطه ورکوي نو الله وایي فنادى فی الظلمات په هغه تیارو کې الله ته چغې ووالې او څه وایي الله اله الا انت سبحانک خدای ستانه بغیر د عبادت لایق بل نشتا الله ته د هر عیب نه پاکې تا ما سره هیڅ ظلم نه دی کړی انی کنت من الظالمین زیاتې ما کړی دی په کار دی چې ستا نه مې تپوس کړی وي چې خدایه لاړ شم دې کښتۍ ته وخېږم او کو نه خېږم اوس وروڼو واورئ اوس دغه کب په ګېډه کې حضرت یونس علیه السلام بیت دی هلته کې اسمان کې د عرش نه ګیر چاپېره چې کومې فرښتې دي اسمان کې چې د عرش نه ګیر چاپېره کومې فرښتې دي هغوی الله ته وایي الله یو اواز اورو د څو ورځو نه خو ډېر زیات د لرې ځای نه د اواز راځي ډېر د لرې ځای نه د اواز راځي او ډېر د عاجزۍ جړا ده ورسره ډېر د عاجزۍ اواز دی او ډېره جړه او فریاد ده
لکه چې خدای څوک چا کلک نیولی او په هغې کې هم دې لګی او تا یادی دا څه مسله ده الله وی او دا ما حضرت یونس گیر کړی دی دا کب گیړه مې ورته هغې کې مې جیل کې اچولی دی او دا تاسو چې اوس اواز اورئ نو دې وخت کې هغه کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه د پاسه پروت دی او دې لګیا دی زما نوم اخلي نو فرشتو الله ته چغې کړې چې الله ته خو یې معاف کړه دې معاف کا نو کب الله راوویسته الټی کو یونس علیه السلام یې د دریاب په غاړه باندې وغورځاو بیا الله پې د کدو بوټي زرغون که هغې پې سورې که او یو چیلی به راتله صحرایي هغې به ورته هغه خپله غولانځه مخکې کړه هغه به یې څکل هغې سره الله تعالی سرمن هم پخه کړه او الله تعالی برابر کو لیکن رونو اوس هغه بنیادي خبرې له راځم د یونس علیه السلام واقعه مې صرف دې دپاره ذکر کوله قرآن شریف کې الله څه وایي فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون الله وی کدی یونس علیہ السلام د کب په دې خېټه کې زما تسبیح نه وي نو تر قیامت پورې به مې د کب په دې ګېډه کې ساتلی و دې کب له به مې جون ورکړی و قیامت پورې او دی یونس ته به مې جون ورکړی تر قیامت پورې او همدقه جیل کې به پروتو خو چې زما تسبیح وي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نو د کب د ګېډه نه مې راوویسته اوس دا دومره لوی فضل چې په حضرت یونس علیه السلام اوشو پسو شو د کب په ګېډه کې نه مالی عبادت نه دی کړی نه چاله زکات ورکړی دی نه صدقه ورکړی دی د کب په دا ګېډه کې بدني عبادت نه دی کړی بدني څه مونځ یې پکې نه شو کولی او نه یې پکې کړی دی نفق دې پکې نه کولی شو نه پکې کړی دي روجه پکې نه نیوي شو نه پکې نیولې ده حج پکې نه کولی شو او نه پکې کړی دی دعوت الله پکې نه کولی شو نه پکې کړی دی په کوم ټکي الله د قیامت پورې د عذاب نه بچ کو د قیامت پورې د نیوکې نه په کوم ټکي خدای بچ کو د ژبې په دې پوټیني ټکي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین د ژبې کمال دی وسولې ده پوټې غوندې دا ټکي به وي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا د ژبې کمالات شو نو جبه کې دا کمال دی چې حضرت یونس علیه السلام د جبه د برکت نه د کب د ګېډې نه راووت او بل خو یې تاوان هم اوس وګوره یو سړی دی چې بله فایده هم درته رښتیا وښیم یو سړی دی چې هغه 1500 کاله او 300 کاله کفر کړي کفر او دې په آخره کې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه شهادت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو فرشتہ خدای پاک مقرر کړی ده هغه دا کلمه شهادت ذره والی الیه یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه اللہ قرآن شریف کی فرمائی چې خیر خبر اللہ ته فوراً رسیږي او کلمه طیب ګورې خو خبرو تم وای او کلمه طیبه تم وای کلمه طیبه ته لا اله الا الله ته کلمه طیب ویل کېږي نو چې دې سړی دا کلمه شهادت یو دی مسلمان شي د 300 کالو 400 کالو د کفر نه پس نو دا فرشته دا کلمه والی الله ته وړي نو چې د اسمان دی مینځ ته ورسېږي نو یو بله فرشته د بره نه را روانئ هغه د سره میلاو شي د دې فرشتې نه تپوس کوي چېرته روانې وی بره عرش معلا ته ځم الله له روانې وی څه کې وی یو بنده او کافر او مسلمان شو او کلمه شهادت یې ووی هغه کلمه شهادت د هغه بنده الله له وړم د دغه بنده هغه کلمه شهادت الله له وړم هغه فرشته د بل نه پوښتنه کوي ته څه کې ته چېرته روانې وی د الله د عرش نه را روانې چېرته ځې د کوم بنده چې کلمه شهادت ویلې دی دله ورځم او د اړه سره وله کښېنم
نوړه سره ورته څه کې د الله د طرف نه د معافی اعلان او زیری ورکوم الله د طرف نه د معافی اعلان او زیری ورکوم دغې له روانې ګوره فرشتې لا دا کلمه رسول نه ده او الله زیری ورته رالیږلی دی او د دنیا د عدالت او د خدای د عدالت منځ کې فرق دی دنیا کې چې جج څوک بری کی که نه د قتل مجرم دی یا بل مجرم دی او جج ولیکي چې دی ما بری کړ نو دا فایل باندې خو ولیکي چې بری شو خو هغه فایل ختمیږي نه هغه پروتي ججانو سره دا فایل دریاب ته نه غورځئ خلک وی کیس فایل شو څه مطلب چې بس دا بند شو دا کیس پروتی په دا کاغذونو کې سزا نه ورکوي بری شو خو دا کیس پروتی دا محفوظ پروتی لیکن دا خدای نظام ته ګوره الله د چې دا 300 کاله کم کفر کړی دی او خدای ته کم کنزل کړی دی ځکه کفر خو خدای ته کنزل دی کنه چې ته خدای تعالی لور ده نو دا دې ته کنزل ونه کړ نبی الله فرمایي الله ډېر مهربانه بادشاہ دی حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په بخاری شریف کې راځي نبی علیہ السلام وایي چې الله وی حدیث قدسی دی چې دا بندگان ما ته کنزل کوي او زه بیا م رزق ورکوم دی ما ته کنزل کوي زه بیا معاف کوم کنزلی څه دی کنزل یې دا دی چې وی خدای له لور ده او خدای له زوی دی نو دا د خدای ته کنزل وکړل ښځه دې وله ثابته کړه او شهوت دې وله ثابت کړه نو خدای له شهوت نشته ښځه دې وله وګڼله خدای له ښځه نشته بچی دې وله ومنه نو پلار خو بچي ته محتاج ی نو تا خدای محتاجه که دا کنزل نه شو نور څه شی شو نو 300 کاله دې سړي کفر کړی دی نو چې خدای کله معاف کی په دا پوټې نه ټکي چې دی وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پوټې ټکې نه مونځ کړی دی دا لازمه نه ده چې ته د کلمې شهادت وایې نو مونځ به کله معاف کېږي کلمې شهادت وایې نو 100 روپۍ به خیراتي ورکړې هله به معاف کېږي کلمې شهادت ته ووایې نو حج به کوې نو هله به معاف کېږي کلمې شهادت ته ووایې نو 100 روژې به نیسې هله به معاف کېږي دا پکې نشته دقه یو جبه کې کمال جبه کې کمال کلمه شهادت تی اوی او 15 منټه پس مړ شوی ز جنت ته نیغ پنیغه جنت ته ځه کمال د دقه جبه دی نو ګوره اوس دا دنیا د عدالت او د خدای د عدالت فرق وپېژنه چې د کلمې شهادت اوی کیس فایل کیږي نه چې خدای سره به ټیک ته وی لیکل چې سړی بری شو د دوزخ نه خو کیس په پروتي ناغه فایل مکمل د په عملنامه کې او د خدای سره په کتابونو کې چې د کوم کفر او ګناه وه ټول میټاو شي ختم شي ختم او یو بل ته کې واوره فرشتو ته چې کم کرام الکاتبین ته دا پته ده چې د کفر کړی دی او 300 کاله خدای ته دشمنی کړې ده دا هغه فرشتو د زړونو نه مغه ګناهونه خدای یې کړي چې څنګه د قیامت پر دوی د خلاف گواهی ونه کی دا فرشتي ردی سړي خلاف گواهی ونه کی نو د کتابونو نه ولا کفر او ګناهونه هغه د خدای کنزل روان کی او د فرشتو نه مول دا الله دا د جبه برکت شو د جبه یو جبه د پټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من یزمنو ما بین لحیه و ما بین فخذیه یزمنو لی څوک به ماله دا ذمه داری راکړي چې د دې دوو غوښو حفاظت به وکړي یو غوښه د دواړو جامو په دا مینځ کې ده او دویمه غوښه د دواړو ورونو په دا مینځ کې ده چې څوک ماله دا ذمه داری ورکوي نو زه به اضمن له الجنه دله به زه د جنت ذمهواري ورکم جبه د کمال شیم د قسم په خدای سړی په کمال تم رسیږي خو جبه د تاوان شیم د سړی په تباه کیږي د دې جبه د لاسه د قبر عذاب دی ګوره نبی علیہ السلام په معراج کې یو قوم لیدلی چې بل یو فرشته لیدا چې یو سړي ته به د خوله کې یو کونډه یو سیخ واچو او دا به ولا داسې راښکله چې دا سپیمې او دا شونډې دا به د سټ ته راورسېدې یو چیر به پکې ولا واچو
بیا به ولدی بل طرف ته هغه چاړه کېښوده او یو چیر به پکې واچو او دا شونډه او دا سترګه او دا سټ به دی نیم سټ ته راورسېدل او دا چل به کو یو طرف به جوړېده او بل به وله بیا شلو نو تپوس وکړه نبي علیه السلام د فرشتو نه وی دا سړی څوک دی په لوی عذاب کې ګیر دی وی دا ستا د امت دروغجن چې په دې ژبه دروغ دی تر قیامته پورې دا د قبر عذاب دی دی د قبر عذاب شو نو رونو ژبه ښه شیم دی خطرناک شیم دی ګورې ژبې چې کم خلک رسول دی رسېدلی دي او چې کم خلک یې غورځولی دي نو غورځېدلی دي او تاسو ته خو پته ده که چې شیطان ابلیس امام غزالی رحمت الله علیه په دې منهاج العابدین کې لیکلی دي د 80,000 کاله د خدای عبادت کړی دی 80,000 کاله د الله عبادت او دومره عبادت یې وکړ چې بیا به دې په اسمانونو کې فرشتو سره اوسېده خو چې الله ورته وی آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه سجده خو یې ونه کړه لیکن چې الله ته په هغه سجده یې راونه شړه چې دې ونه کړه په هغه سجده یې راونه شړه چې سجده دې ونه کړه او شابه ده ذلیل مې کړې نت موقع یې ورکړه تپوس ته کوي چې سجده دې ولې ونه کړه چې ما درته حکم وکړو نو تا سجده ولې ونه کړه نو دی ورته څه وایي باز د دې ژبې په دا ټکي څه وایي وی خلقتنی من نار وخلقته من طین زه دې اور نه پیدا کړم او دې د خټې نه نو زه دته سجدې نشم کولی وی ښه روکېږه اوس هغه ټوټېني ټکي باندې د دغه شیطان د 80,000 کالو عبادت څه شو دا لال ختم شو دا ژبه شو زه به در یو خشته مزیدار مثال درکړم یو سړی دی او یو پردی ښځه ده دې پردی ښځې ته نږدې کېدی نشي دې پردی ښځې له ګوتې نشي وروړی که ګوتې وله یوړې د هغه جینۍ پلار او ورونه به راپاسې ښه تا زمونږ لور خور له لاس راوړه تا زمونږ لور خور له ګوتې راوړې ګوتې څه کې په بد نظر هم ورته نشي کتی په ښه نظر هم نشي کتی وی ته په لار کې ناست وې او زما لور ته دې کتلی دي زما خور ته دې کتلی دي قسم دې لاس وړل خو څه کې خبرې څه کې چې کتې هم ورته نشي هلکه کیدی شي داسې نه لیکن دغه پردی جینۍ او پردی هلکه چې کله نکاح ته دواړه کینی او یې وکیلان کینی او ملا صاحب ورته وایي تا قبوله کړې وه او قبوله کړې دې ده او ابل ته وی تا ورکړې وه ورکړې دې دا او دا دوه ټکي د ژبې نه وباسي بلې څه نه دي کړی مهر بله روسو چېته ورکوي مونځ پکې نشته چې مونځ وکړو دا به دې ښځه شي زکات پکې نه چې زکات ورکونو ښځه به دې شي دا پکې نشته چې دومره روجي ونیسه نو دا به دې اله ښځه کېږي نه پوټې نه ټکې قبوله کړې دې وه قبوله کړې دې دا ورکړې دی و ورکړې دی دا او هغه وی او په دې یو ټکي هغه جینۍ چې دی ورته نه ګوتې وروړې شوې نه ورته کتل کولی شو نه ورسره خبرې کولی شوې هغه یې پې څومره نږدې خپله شوه رښتیا ووایه نږدې خپله شوه که نه شوه نو بشیر جان ما ته وی ماله دا چل وکړه که نه نو ما ورته وی نیم کار مې دله کړی دی او باقي نیم تو که نیم کار دا دی چې تا خو قبوله کړې وه قبوله کړې ده دا ویلی دی خو هغه ورکړې والا هغه نیم شی پاتې دی هغه ته را پیدا که نیم کار خو شوی دی ده خو یې قبوله کړې وه قبوله کړې ده او باقي نیم کار پاتې دی چې ورکړې وه ورکړې ده نو زه نور څوک هم نیم مې کړې نیم د دې وکړي که نه دا پوټینې غوندې ټکې دی په دې دوه پردي خپل شي په دې دوه خاندانونه خپل شي په دې هغه دوه پردي چې یو بل ته کتې نه شي هغه دومره نږدې شي چې پلار او مور او ورور او بچی او خور او ورور یو بل ته دومره نږدې نه لیکن بل طرف ته مو ګوره دغه جینۍ چې دا د یو سړي ښځه وه او ورسره 80 کالم یو ځای تېر کړل او ډوډۍ هم ولې راوړه او اوبې هم ولې راوړلې او کور یې هم ولې جوړ کړی او بچی هم ته پیدا شو حج هم یو ځای حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل جبه کلکه ونیوه داسې بار یې راوویسته او داسې شوې شړنګوله
وی جبه ځان له خوږې صحابه ورته وی دې غر کړو دې پوټې نه جبې غر کړو. نو هغه 80 کاله بوډا خاوند او بوډا ښځه چې وی ما دله طلاق درکړه په 3 طلاقو ځکه نو څه دا ښځه پردی شوه که نه شوه؟ هر څه لاړل تباه شو. نه ورسره اوس عمرې لتلی شي، نه حج لتلی شي، نه ورته خبرې کولی شي، نه ورته نظر کولی شي، نه په یو کور کې او کوټه کې اوسېدی شي. لړه قصه ختمه شوه. دا د دې ژبې کمالات دي. دغه پوټینۍ ژبه ده، دا به د خدای ته نږدې کوي هم، د خدای د بنې لرې کوي هم. نن سبا د دې ژبې د لاسه خلک تباه او برباد دي. یہ رشتہ دتا ہوئے او اے دا دوالو جہانو مبارک سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سور لسو کالا مخ کی فرمائی لیدی اسنگا اس بیدر ازم مثال در کم تاسو پی پیش وے اغا سوئی حضور پاکم اغا وی ویلن لمن یحدث اغا صلی چے اغا خبر کئی فیکذب او دې دروغ وی څه دپاره لیضحک منه الناس چې خلق وخاندي. ویل له ویل له ویل له د جهنم هغه کنده چې روزانه جهنم او یو زره کاله او یا زره کرته امان غواړي دا سړی به په هغه کنده کې پروت وي. نن سبا خلق دروغ دې دپاره وایي که نه وایي چې خلق وخاندي. مجلس جوړ کړي باقاعده پخوا به دا مولا دو پیازا او بیربل دا به ناستو په مجلس کې او داسې خبرې به کولې چې خلک به خندول. د ځانه به خبرې جوړې کړلې، مفتو کې به خبرې جوړې کړلې او څه لپاره؟ د بادشاه د خندا دپاره. یو مثال به در درکمه صرف ستاسو دا نقل کفر نه باشد. یو سړی راغی د بادشاه په دربار کې کېناسته وی د پیغمبر دا ټوکه ټقاله ده زه پیغمبر یم. بادشاه ورته وایي چې ستا معجزه وښایم ځکه پیغمبر له خو معجزه په کار ده. سړی ورته وایي ته چې څه غواړې ما ته وایه. وایي ښه نو داسې وکړه چې شا به په دې میدان کې یو خټکي راله پیدا کړه، دلته یو خټکي ما ته حاضر کړه، نو بس زه به دا ستا معجزه شو، پیغمبري به دې ومنم. سړی ورته وایي ما له 3 ورځې مهلت راکړه، 3 ورځې مهلت را خټکې بدل راوړم. بادشاه وی بیخ دی وده 3 ورځې نه چې ګنټه مې درکړه نو اوس به بازار کې والي دلته به راوړو. مهلت نه درکوم دا ځای به ما ته خټکې اوس حاضرې. او ته څه وایي؟ وی ما د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، خدایه مې نه ده کړې. خدای پاک 6 میاشتې کې پیدا کوي او ته ما له 3 ورځې مهلت نه راکړې. ګوره اوس ته خو دا اوس ټوکه ټقاله شوه. داسې قسمه ټوکه ټقاله یا بعضې خلک یې فرشتو پورې ټوکې کوي. مانا با قبر کے اللہ تا پرشتہ تا پوچھ کئی کہ دین دے سدے ایمان دے سدے او پیغمبر دے سوک دے زبویم دا خبر پر دا غزار چلاوا. اللہ اکبر دا قبر پورے او فرشتو پورے ٹوکی کول دی دا کفر خبری دی. نو بعض وقت کې بعض خلق لګي یو بل سره وي دا مونږ خوشطبي کوو. خوشطبي هغه وکړه چې مسلمان ته ضرر نی. خوشطبی اغا اوکا چې د خدای دین پورې مسخره او ټوکې نی. خوشطبی اغا اوکا چې هغې کې پیغمبر ته او قرآن ته هتک او بیزتی نی. نو بیا بېشکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوشطبیتي کړې ده. یو ښځه وله راله نبي علیه السلام له وی ما ته دا وکړه چې ما خدای جنت ته بوځي. وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي. ښځه بوډۍ وه خدا په جالا شوه چې خدای هسې لګیم تندې میوسل او منځونه کوم روجې نه کوم جنت ته به نه ځم. نبي علیه السلام ورته وی چاته وی واس کې ورته وی دا چې بوډۍ وي نو جنت ته به نه ځي، بوډۍ به نه ځي، تا به خدای پیغله کي ځوانه به دې کي نو جنت ته به داخله شي. دا اوس خوشطبیتي شوه. یو بل سړی راغی وی د الله رسوله ما له یو اوښ راکه سفر له پې ځمه. وی ورشئ دله د اوښ یو بچی ورکې، د اوښې بچی وله ورکې. هغه وی صاحب د اوښې په بچي څه کوم؟ په هغې زه سفر کولی شم، زه خو اوښ غواړم. ولې وی اوښ د اوښې بچی نیسه، اوښ در کوم د اوښې بچی در کوم. دې ته اوس خوشطبیتي وی. او صحابه ورته څه وی؟ الله رسوله انک تداعبنا
اے تو مازح ہونا تو خو مونږ سره خوش طبیعتي کې او د خدای پیغمبرې وی او خوش طبیعتي کوم خو انی لا اقول الا حقا زه په دې ژبه ګورې هغه خبرې نه کوم چې خدای ته رسول ته قرآن ته مسلمان ته ضرري زه پرې رښتیا خبرې کوم نو که رښتیا خبرې لکه مونږ کله بشیرجان سره خوش طبیعتي وکړو نو دا خیر دی دا څه خبره نه ده زمونږ د ده بېعزتي مقصود نه یې دی کله کله اوده شي خرلار شروع کړي نو د خرلار خو ځان له مسله ده که نه دی خو دومره خرړېږي زه هم خره چې ښه ده دې نشته یعنې هغې به مونږ ته ټوله اوس خیرې کولې چې دا پسې بلا دې وړېدلي دا خو په کوټه کې دننه راته ټیکټر غریږي نو دا خرلار ځان له مسله نو دې خرلار شروع کړي دلته نو دوله ټک اواز ورکړم چې دا خرلار یې غلی شي نو دا خوش طبیعتي دا په شریعت کې جایز ده خو چې حق خبره کې او د چا سپک او د چا ضرر پکې نه پته راته ولګېده چې نه په شریعت خبر خفه کېږي او بیا کې جرم شو بیا هم ګناه شوه نو د مارونو دا خولې نه به قرآن شریف کې الله فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وی خلینا چې کومه خبره بار اوله او راو باسه نو ګورې زما تیار تابعدار فرشته ناسته ده درته لیکي تیار تابعدار فرشته ناسته ده درته لیکي او عربو یو مقوله ده وی اللسان جرم صغیر اللسان له جرم صغیر وله جرم کبیر دا طالبان په یو بل خطا کوي اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیر جرم په عربی کې د غوښې ټوټې تم وایي او جرم په عربی کې ګناه تم وایي نو اللسان جرمه صغیر ټوټه خو وړه ده د غوښې ټوټه خو صغیره ده خو جرمه کبیر ګناه ګوره ډېره زیاته ده ډېر خطرناکه ګناه ده پکې او ډېر لویه خطرناکه سزا ده پکې په هندوستان کې یو ځله د یو هندو او د یو مسلمان په ځمکه جګړه شوه هندو وی دا ځمکه زما ده او مسلمان وی زما ده هلته خو هندوان او مسلمانان شریک یو بل سره اوسېږي اوس دی هندو دا چلو که دی مسلمان دا چلو که چې راشه زه خو یوازې م ځان له ملګري پیدا کوم نو مسلمان په جومات کې اعلان وکوي دا ځمکه زما ده او د هندو سره مې جګړه ده خو که دا تې ما وګټله نو زه په جومات جوړوم دې کې دا مقصد و چې ځان سره نور مسلمانان ملګري کړل خبره د جومات شو ټول مسلمانان وی بالکل جومات جوړی موږ دې ملګري وي هندو چې پوه شو هغه خپل مندر کې اعلان وکړ وی دا ځمکه که ما د مسلمان نه وګټله زه به پې مندر جوړوم هندوانو وی به ټیک ده چې مندر جوړی موږ دې ملګري دواړو یو بل سره چل کو یو طرف ته مسلمان سره د دنیا مسلمانان ودرېدل بل خو هندو سره د دنیا هندوانو ودرېدل جج له فیصله لره جج هندو چې هغه له لاړه د عدالت کټېره د مسلمانانو نه هم ډکه ده او د هندوانو نه هم ډکه ده مسلمان او هندو دواړه ولاړ دي جج چې تپوس وکړه ځمکه ستا ده هغه وی زما ده صاحب خو زه پې جومات جوړوم هندو وی دا زما ده او زه پې مندر جوړوم قریبه وه چې د هندوانو او د مسلمانانو تصادم و جګړه شوې وه جج وی یاره داسې کوو چې ته په چا فیصله کوو چې ته یو مشر سپینګیرې سړی وي او هغه ته دا معامله معلوم وي په هغې فیصله کوو تاسو راته ووایئ په چا فیصله خوښه ده هغه هندو به په جذباتو کې وایي وی صاحب د دې مسلمانانو یو مشر دی مفتی الهي بخش که د ده خوښې هم په هغه کوو هندو وی هم په هغه کوو مسلمان چې د مفتی صاحب نوم واورېده بس هغه خو فورا سینه وی بس صحیح ده ټیک ده هغه مطلب خو ده چې دا خو زه به خامخا اوس ګټم ځکه مفتي صاحب به یې دله سینګ ورکړي که دله یې ورکړي خو دې پې مندر جوړوي ما له به اوس خامخا راکړي زه به پې جومات جوړوم او د هندو د خولې نه ووتله چې په دغه مسلمان باندې مفتي الهي بخش باندې فیصله کوو بس جج ولیکل چې پلانکې ورځ باندې مې تاریخ درکړه او هغې تاریخ له پولیس ته وي مفتي صاحب راوړ چې هغه بس دواړه ولیکل چې مفتي صاحب څه فیصله وکړه موږ ته منظور ده مسلمان چې بار ووت مسلمانانو وتې
هندو چې بار ووت هندوانو ورته څه چل دی وکړه وی هغه مولیانو کې هغه سپینګیري مولا مفتي الهي بخت نه دی ډېر نیک سړی دی ورښتونی سړی دی او ما خو په هغه باندې هغه ته فیصله وسپارم هندوانو وی تا خدای بې خو باسه دا دې څه وکړل هغه به څه وایي چې دا د هندو ده که ستا ویندلی نه درکوي ولې که تالی درکړي خو ته پې مندر جوړی بوتان پکې ودرې او خپل عبادت پکې کې زد تباشي مونږ د ځان سره ودرولو چغې م دله ووالې زندهباد او مردباد م دله ووال وکیلان م درته ونیول او کار دې د خپله لاسه غرق که ته مسلمان له فیصله ورکې نو مسلمان به ده ووایي چې دا د دې هندو د مندر پې جوړ کړې دا دې څه وکړه بس هندو وی وخه یاره ما ته خو سړی رښتونی ښکارېده نو اوس خو مې خولې نه خبته ودرې دستخط مې کړې هلته مسلمانان لاسونه ټپوي چې شکر دې کار وشو مسله حل شوه ځکه چې مفتي صاحب خدا فیصله نشي کولی چې د هندو شوه که د هندو ویم نشي ورکولی ولې ځکه هندوان په خپله عبادتخانه جوړوي د بوتانو عبادتخانه پې جوړوي شیبه چې کله بل تاریخ شو بیا هندوان رالل عدالت دا هندوانو نه ډک دی دې خوا مسلمانانو نه عدالت ډک دی دا هندو مسلمان دننه شو جج ته او دا مفتي صاحب سپینګیرې ور دننه کړ جج دواړو ته وی چې مفتي صاحب دوی پتا فیصله کړې ده رښتیا ووایه دا ځمکه د چا ده مفتي صاحب یې رښتیا ووی او وی دا د دې هندو ده ما ته پته ده د هندو ده دا زمونږ دا مسلمان ګپ لګوي دا د ده ده وی مفتی صاحب که دلی ورکې خو دې پې مندر جوړی بوتخانه پې جوړی وی د ده ځمکه ده د ده خوښه ده چې پېسه جوړی به دا چا ځمکه ده نو چې څوک پېسه جوړی به نو د ده خو دروغ نه ویم رښتیا ویم د ده ځمکه ده چې دې پې مندر جوړی نو د ده خوښه ده زه خو یې پې نه جوړو زه خو وله خپله ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کا زه خو وله د دې مسلمان ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کا دا خو د خپله ځمکه را تا وي رښتیا ووایه ما رښتیا ووایې مندر پې جوړوي د ده ځمکه را جوړ دی کې پې صاحبه څه چلو شو اوهو جج فیصله ولیکله د هندوستان په تعزیرات هند کې اوس هم دا فیصله موجوده پرته ده هغه داسې تعزیرات نه دي لکه زمونږ د دې په شان دی زمونږ دا خسار یو قانون او مازدیګر بل قانون هغې کې اوس هم دا فیصلې لیکلې د جج ولیکل وی مسلمان هار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان خو بیلا خو اسلام وګټله مسلمان بیلا ځمکه هندو له لاړه خو اسلام وګټله اسلام دروغ ونه وی اسلام دوکه ونه کړه اسلام د خپل پاره ونه کړله هندو چې دا خبره واورېده نو هغه فورا جج ته وی جج صاحب دا ځمکه وځمه مفتي صاحب سمه فیصله وکړه دې ته اسلام وی مسلمانی دا ده لہذا جج صاحب زه د نن نه پس اسلام قبلم زه مسلمانېږم او دا ځمکه زما ده دا ما جومات ته وقف له په دې جومات جوړ شي او د عدالت په ټکه ټهره کې چې څومره هندوان ولاړو ټول هندوان په یو ژبه خدای پاک مسلمانان کړل د دې ژبې د لاسه دغه مفتي الهي بخش په دې ژبه فیصله وکړه صحیح او حق یې پې ووی نو څونه فایده حاصله شوه او که ده په دې ژبه دروغ ویلو چې دا د دې مسلمان ده نو بېشکه ځمکه خو به مسلمان له راغلې وه جومات به پې جوړو خو هندوان به مسلمانان شوي نو هغه کافر پاتې وو خو چې په ژبه حق خبره ادا شوه نو ټول هندوان خدای پاک مسلمانان کړي نو ژبه که په ښه کې لګې په ښه کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اوہو مبارک قربان شمتے وی ہر سار چی سڑی را ویخ سی و را پاسی دا اندامون دی جمع قسمون ورگئی دا طول اندامون جمع قسمون ورگئی چی اے جمع ستار دا خدای پا ذات قسمی چی گوری زمون دا پارا دا خدای نو یریگا زمون دا پارا دا خدای نو یریگا که ته په نیغ روانې نو مونږ هم در پسې نیغ در روان یو او که ته کږه شوې ګورې مونږ هم در سره کږېږو ولې چې ژبه کنځلو کې نو لاس تماچه راوالي که نه خپې په ګناه کې په منډه شي او که نه شي
نو که ته کږه شوې نو موږ تا سره ګورې تړلي یو موږ هم کږېږو او که ته نیغه شوې نو موږ تا سره تړلي یو موږ هم ګورې نیغېږو نو د خدای دپاره زموږ په حق کې ځان د خدای نه ویروه ګناه مه کوه نو دقه یو جبه ده د مارونو د دې پوټینې جبې به خیال ساتي اوس الله قرآن شریف کې فرمایي رب العالمین والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وی ما تاسو د میندو د ګېډو نه راوویستلی او د هېڅ نه خبر نه وی هېڅ نه وی خبر نو جعل لکم السمع والابصار والافئده ما د لسترګې درکړې ګوره جبې پسې دویم نمبر اندام څه شی شو څه شی شو سترګه او جبې پسې دریم نمبر اندام څه شی دو نږدې دلته وته غوږونه هغه جبه وه هغې بیان خو مې درته وکړو ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید چې ته د جبې نه څو باسې درته ګورې لیکلي کېږي لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا چې په خوله کې یو کار نه کوې په ژبه ولې وی چې اویې بیا هغه کار کوه نو دا خو د ژبې مسله شوه ورپسې دویم نمبر اندام څه شی دی د غوږ دی او ورپسې بل اندام څه شی دی سترګه ده نو دا او ورپسې بل د ټولو بنیادي شی زړه دی دا زړه دی د دې زړه مثال دی یو خزانې دی یو کټوی دی د کټوی درکړم یو کټوی دی کټوی کې دننه شیخ هم پروتي پیم پکې پراتی او په کټوی کې دننه مردارم پرتی پیشو دی په خټلم په کټوی کې پرته ده او که چرګوټی دی پوښکم په کټوی کې پروت دی په دې کټوی کې دننه پیم پراتی دي او په کټوی کې سین ګلیم پروت دی نو دننه په سر پروت دی څه نقصان نشته خو په قاشوغه چې ته راوباسې او خولې ته دی که نو بیا که ښي نو فایده به درکړي او که بدي نو تاوان به درکړي داسې ده که نه ده نو د دې ژبې او د دې غوږونو او د سترګو مثال د قاشوغې دی د دې اړه نه پې ګړۍ نه پې ښه شی راوویسته ښه شی دې پې راوویسته نو فایده شوه او که د زړه د کټوی نه دې په دې قاشوغه ښه شی راوویسته نو تاوان دی نو دا اندامونه الله مونږ له سله را کړي دي چې مونږ پې د رب العالمین د نعمتونو شکریه ادا کړو لیکن مونږ په دې نعمتونو د رب العالمین د نعمتونو شکریه ادا نه کړه خصوصا په ژبه مونږ ټول عمر مسلمانانو پورې ټوکې وکړې یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم یو قوم پورې خندا مه کوه مړه داسې خلک دی دا د پلانکي دی د پلانکي بچې د پلانکي بچې اسان یکونو تا نه به هغه بهتري ګورې د خدای په نس نو بل مسلمان پورې ټوکې کول د بل مسلمان غیبت کول بل مسلمان پسې کنزل کول مسلمان ته په دې ژبه سپک کتل دا ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم په دې ژبه څه ووایه الله پې رضا کړه یو بل مثال د ژبې در کوم چې تاسو پې نورم پوه شئ قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الله وایي وما كان الله ليعذب وأنت فيهم وما كان الله ليعذب وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل منځ کاو او صلاة الکسوف یې کاو تندر نیولې و د انوار نو منځ یې کاو او په دې مانځه کې راروسته شو چې راروسته شو وی اوف 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 په مانځه کې دننه اوف 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 داسې کړې او ډېر په تیزه په بد حال کې راروسته شو وی اوف 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 وانا معهم وانا معهم وانا معهم الله تا خو ما ته وي چې زه چې ته ورسره عذاب به نه راولم زه ورسره یم او بیا م عذاب راولې زه ورسره یم او بیا عذاب راولې زه ورسره یم او بیا عذاب راولې نو چې مونځ اخلاص د صحابو ته تپوس وکړو د الله رسوله څه چلو وی چې په مانځو درېدم نو دې دیوال کې مې د جهنم اور ولیده الله را تعالی جهنم اور راښکاره کړو ما وی بس دا اور جوړ په مونږ راغی نو ما باندې هیبت راغی او رسته شم نو ما چې الله تا خو قرآن کې ویلي چې ته پکې نو عذاب به نه راولم نو زه خو پکې من ولې عذاب راځي
یو جلک ما ته خدای وخاو. نو چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې موجود و نو عذاب به نه راته. دویم څه دي؟ وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. وی چې دا خلق استغفار وی نو بیا به په عذاب نه راځي. ګوره په ژبه لګیا اوسه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نو عذاب که دی ګناه کړی دا او د خدای عذاب دی په دې سر د پاسه را روان دی، دا عذاب به خدای رستو کی. کمال په دا ژبه کې دی، کمال او نقصان په دا ژبه کې دی. څومره خلک چې تباه شو، دشمنۍ ورته جوړې شي د دې ژبې د لاس. هلته چا پسې کنځل وکړي، ښځې ته مور ته کنځل وکړي او ورپسې رامنډه کړي اخر زما ښځه لور ولې کنځئ، کوتک ټوپک راوالي او جګړه وشي، لانجه جوړه شي، مړی پکې وشي، دشمني پکې جوړه شي. ښځې به دننه ښځو سره په ګاونډ کې جګړه وکړي د دغې ژبې د لاسه، یو بل ته کنځل به وکړي. هلکان بار دواړه یو بل سره کنځل وکړي، په دې ژبه یو بل سره وکړي، نو تبعی دا ژبه ده او نقصان دا ژبه ده، او فایده هم دقه ژبه ده او ګټه هم دقه ژبه ده. نو اوس دا ژبه که په ښه کې استعمال او که په بد یې استعمال، نو مسلمانانو دا ژبه به مونږ په څه کې استعمالو؟ په ښه کې استعمالو. ښه په دې ژبه به څه کوو؟ د الله ذکر به کوو. چا پسې څه به کوو؟ ذکر به کوو. په دې ژبه ذکر څه شی دی؟ لا اله الا الله دی، سبحان الله دی، الحمدلله دی، استغفار دی، دا لومبۍ دویمه شپږ کلمې دي، د قرآن شریف تلاوت دی، دا په دې ژبه به کوو. کوو به انشاءالله که نه؟ او په دې ژبه به مونږ مسلمانانو ته نیغه لار به ښایو، په دې ژبه به مونږ مسلمانانو سره خوږې خبرې کوو، په دې ژبه به مونږ مسلمانانو سره د مینې خبره کوو، په دې ژبه به خاوندان د ښځو سره او ښځې د خاوندانو سره او پلاران میندې د بچو سره او بچي د مور او پلار سره او ګاونډي د ګاونډي سره انشاءالله خوږې خبرې به کوو. کوو به که نه؟ انشاءالله په دې ژبه به څه نه کوو؟ دروغ به پې نه وایو، غیبت به پې نه کوو، مسلمان ته کنځل به پې نه کوو، د چا سپکه به پې نه وایو، چا پسې بد به نه وایو، کور کې دننه او پې جګړې نه کوو، د یو بل ټوکې مسخرې به پې نه کوو، یو بل پسې خنداګانې به نه کوو. انشاءالله کوو به که نه؟ او نو دا به زمونږ د کامیابۍ شي پوټینۍ ژبه. نو چې د ما دا دو درو ټکو باندې ستا عمل راغی، نو نبي علیه السلام فرمایي زه به چې تا دا ضمانت راکړه زه به د جنت ضمانت دله درکوم. نو رب العالمین دی زمونږ دا ژبه او زمونږ اندامونه په نیکۍ کې چالو کړي او الله یې دا د ګناهونو نه په حفاظت او په امان کې وساتي. چونکې وړی شو زمونږ عام قانون دی چې په وړي کې مونږ لږ غوندې وختي کوو. انشاءالله آینده دپاره به مونږ په باندې په یو بجه په جمعې مونځ کوو انشاءالله. ها په باندې په یو بجه نو لږ کوشش کوئ چې په وخت باندې راځئ. رب العالمین مونږ د ژبې د سترګو او د غوږونو د ګناهونو نه وساتئ. الله زمونږ په دې ژبه په غوږونو په سترګو خدایا د نیکو توفیق پې راله راکړې. رب ذوالجلاله که څوک مریضان دي ته ولې شفا ورکړې. الله که څوک قرضداران دي قرضونه خلاص کړې. الله بعضې دوستان په جیلونو کې پراته دي، پروردګاره ته را خلاص کړې. بعضې دوستان وفات شوي دي، الله تعالی ته هغه د آخرت خوشحالۍ نصیب کړې. او رب العالمین چا بچی وارثان پاتې دي صبر او اجرونه نصیب کړې. یو بل ملګری د پېښور کې زمونږ د جمعې خاص ملګری لورې ناجوړه ده په هسپتال کې ده، دعا وکړئ چې الله تعالی وله شفا ورکړي. جل جانه څه دی وی؟ او زمونږ یو ناځوانان دي زمونږ عمر حیات دي د خیش کو د هغې والده صاحب وفات شوی ده، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. چې د چام مردگان وفات دي خدای دې ټولو بخي، الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای که په دې ژبو او په اندامونو مونږ څومره ګناهونه کړي، الله ته راته معاف کړي، الله ته راته معاف کړي، الله ته راته معاف کړي. او په دې اندامونو الله مونږ له د نیکو توفیق راکړي او د باقي ګناهونو نه په حفاظت کې وساتي. آخر وخت په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.